الله پاک د داسې حالاتو نه هر مسافر وساتي چې د دې غریب په زړه باندې څومره ارمانونه وو، ده به په دې پټه باندې څومره خلکو له سامانونه لیږلي او هغو به یې هلته خوشحاله کړي چې نن په دغې پټه باندې مسافر په خپله روان دی. دغه ژوند دی د مسافر. ما سره هېڅ الفاظ نشته څه ووایم. والله ډېر زیات خفه شو. د زندګۍ نه د سړي زړه مور شو. الله دې زموږ د مسافرو مل شه، الله دې د ټولو مسافرو په خپل وطن باندې ثواب